بسم الله الرحمن الرحیم. نن د روژې 15مه او د مې د میاشتې اتمه نیټه ده چې 2020 کال او بالاخره پیغمبر اسلام په دې مجبور شو او یا د هدایت ورته وشو چې د هجرت وکړي او مکه دې پرېږدي تر دې پورې چې وکولی شي ډېر مفید تمام شي. د دې په منځ کې ډېر تلونونه هم تېر شو د نورو سره، د مدینه والو سره او دې سره، خو زه لنډ هغسې وایم بالاخره پیغمبر دا تصمیم ونیو چې د هجرت وکړي او دې ته د هجرت حکم راغی. څو وخت دې ته د هجرت حکم راغی، اولنی کس چې دی ورته ورځي او دا خبره ورسره شریکوي هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وي. دی د هغې کور ته ورځي. څه وخت چې د هغې کور ته ورننوځي بی عایشه ورته وایي چې پلاره نبي علیه السلام راغی. نو حضرت ابوبکر ډېر وارخطا شي چې دی څنګه د نورمال راتګ نه د دې غیر نورمال دا راغی. ډېر مخې ته پاڅېږي او په ډېر ادب باندې ورته هرکلی وایي. نبي علیه السلام دننه ورته اجازه اخلي کور ته چې ننوځي. نو ابوبکر ورته وایي چې پیغمبر علیه السلام خدای دې خیر کړي، حتما دغسې کومه قصه شته دی چې تاسې په دې وخت کې راغلئ. هغې ورته وایي هو باید ما ورته یوازې خبرې وکړو. نو هغه ورته فرمایي چې مهرباني، نو کله چې ورته وایي چې ماته د هجرت حکم شوی دی او موږ باید د مکې نه وځو، هغه ورته په سترګو زه به دې ملګری یم. نبي علیه السلام ورته وایي چې خامخا ته زما د دې سفر ملګری. نو د دې په مقابل کې هلته قریشو او د قریشو مشران او د مکې مشرانو هم دا تصمیم دې حالت ته رسېدلی چې نور باید پیغمبر علیه السلام د وژلو هغه نهایي هڅې وکړي. هغه هم یو لس کسیز ګروپ ټاکي چې په هغې کې 10 کسان د قریشو او د مکې مشران چې په هغې کې ابولهب او ابوجهل دا خو پکې خامخا دي او دوی دا تصمیم نیسي چې نن شپه باید موږ پیغمبر علیه السلام باندې حمله وکړو او دا باید د منځه ویسو. هماغه دی چې دوی د خپلو مشرانو د خپلو ځوانانو سره هر یو د خپلې ډلې سره د دې انتظار وباسي چې معمولا پیغمبر علیه السلام چې څه وخت د تهجدو مهال یا د سهار په مانځه دپاره راوتلو، دی ویل چې موږ به ورته همدلته منتظر یو چې څه وخت دا راغی نو موږ به دې باندې حمله کوو. د پیغمبر علیه السلام کور د محاصرې لاندې راځي او پیغمبر علیه السلام ته هدایت کېږي چې ته باید نن په هغه ځای کې څه نه ملې چې معمولا سملاستی د حضرت علي صاحب راغواړي او هغې ته وایي چې ته زما په ځای کې سملا او خپل شین څادر هغې ته ورکوي، هغې په ځان راکش کوي، هغه ودې کېږي. خو د حضرت علي ته وایي چې تا ته هېڅ نه پېښېږي او ته مطمئن اوسه. په همدې حالت کې پیغمبر علیه السلام په داسې حالت کې د کور نه معمول وخت غیر معمول وخت کې تقریبا دی د کور نه وځي او یو موټی خاورې دغه خلکو ته په دې لارو کې شیندي او د دې په سترګو او په سرونو اته په ویښتانو کې غورځېږي. د هېڅ پیغمبر علیه السلام ګوري نه او پیغمبر علیه السلام د دې د منځه تېرېږي. څه وخت چې دی تېرېږي د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه لور ته رسېږي. دا خلک دلته منتظر دي چې اوس به دی راوځي، خو دی باندې وخت تېرېږي. یو وخت داسې حالت راځي چې یو ناشنا سړی راځي او دی ته وایي چې تاسو چا ته منتظر استئ؟ په رب قسم چې خو د دې نه تللی دی. دی ورته وایي نه موږ ورته منتظر یو ګوري. دی یو ستو کې ګوري، یو ځای کې ګوري چې هلته پیغمبر علیه السلام چې کوم رقم وده کېدو، په کوم کټ کې وده کېدو، په هغې کې تر اوسه په هماغسې دغې کې پروت دی. نو دی ورته وایي چې نه دی لا وده دی او چې راووتو موږ ورسره ګورو. خو یو وخت ګوري چې حضرت علي صاحب راپاڅېږي او راوځي. نو دا ورته وایي چې دا خلته پوښتنه کوي چې دغه څه شو؟ نبي علیه السلام ورته وایي هغه څه شو؟ نو حضرت علي ورته وایي چې زه ترې خبر نه یم او زه خو دغه د دومره له خوبه راپاڅېدم او ستاسو په مخ کې ولاړ یم. هماغه دی چې تاسو ګورئ چې وایي چې والله خیر الماکرین. نو همدغه دی چې الله تعالی د دې ټول مکرونو او فریبونو سره سره چې دی خلک یې جوړوي، الله تعالی ته پیغمبر علیه السلام ته نجات ورکوي او هغه همدغه رقم د دې نه نجات مومي او د کور نه وځي. او بیا نو نوره قصې به بیا بل وخت ته وکړم. السلام علیکم. تر بیا صلی الله علیه وسلم و آله و اصحابه اجمعین.